دوی سره خبرې ترې کوو چې دوی سره راغلي یو څه کوي. ستاسو نوم دی؟ زاهد کریم. زاهد کریمه سره راغلی؟ نن د امارات یو 40 کلیزه ده موږ راغلي یو چې هغه اوس اول مانځو. د متحده عرب اماراتو کې چې د یمن ته وګورئ د ترکای ته وګورئ د خپل افغانستان په حواله څه احساس تاسو؟ موږ هم غواړو د خدای د هیله لرو چې موږ افغانستان هم داسې شي چې موږ خپل افغانستان ته بیرته لاړ شو. دلته موږ راغلي درسونه وو که چېرته موږ افغانستان موږ خپل وطن امن کې وو موږ به ول دلته راتلو موږ خپل وطن ته به هلته خپل وطن کې هم درس ویلې هلته به خوشحاله وو. او د دې دومره ترکای نه دومره پرمختګ نه موږ افغانان پښتانه څه سبق حاصلولی شو؟ موږ دا سبق حاصل چې ټول موږ باید په اتفاق کې اوسو درسونه خپل وي خپل درسونه مخکې ویسو موږ باید یعنی په امن کې اوسو ټول په اتفاق سره. دا د خپل وطن سره مینه ده او دا مینه چې دا د دې اماراتو خلکو خپل وطن سره په تعلیم باندې ښودلې ده چې خپل وطن او خپل عوام ته تعلیم ورکړو چې نن دې مقام ته را رسېدلي دي او ان شاء الله تعالی که ژوند همدغه تعلیم چې موږ خپل افغانستان کې مخکې بوځو او خپل افغانانو ته چې اوس یا هلته تعلیم نه کوي څه وجې د لاسه یا هلته تعلیم د سره دونه شوق نه لري فی الحال دپاره خو یو حده پورې افغانستان په تعلیم کې ډېر مخکې روان دی خو چې دا شي څونه مخکې ځي هماغونه ښه د افغانستان آینده ده. نو ته دوی نه هم ماته پوښتنه که ته خو راته خپل نوم ووایه. نصر الله سیلاب. نصر الله سیلاب. تاسو دلته کې سبقونه وایي د څه ستونزه لرئ په سبق په دوران کې تاسو څنګه؟ خدای فضل دی په سبق کې خو ستونزه نه لرو څه ورسره خپل شوق دی څه د خدای پاک مهرباني ده چې سبق سره ستونزه نه لرو او دا اوس هم زموږ امتحانونه روان دي خو خدای فضل دی ډېر ښه دی سبق یې اسانه نه دی خو زموږ دپاره سخت به دی نه دی ځکه موږ ورسره شوق لرو همدغه زموږ هم دا نن سبق چې دی د افغانستان دپاره آینده ده. نو څنګه چې تاسو دلته دوبۍ او د یو ای په دې رڼاګانو کې هغه خپل عجز او خپل ګران وطن افغانستان ویروي نه راغلي خو همدا وطن دپاره چې نن به دلته سبق وایي چې سبا خپل وطن کې څه وکړو او دا د افغانستان چې کومه مینه ده دا زه فکر نه کوم چې کوم افغان هم چې دلته راغلی یا په اماراتو کې پیدا شوی ژوند کړی هغه دا مینه یا کمه شي یا دا احساس دی د افغان کېدو ورک شي. افغانستان تاسو په زړه کې څه خبره شته تاسو کول غواړئ؟ بس ټول افغانان ته دا هیله لرم ټول افغانان خپل درس ووایي خپل په دې زموږ دا نسل د افغانستان آینده ده مستقبل. افغانستان دپاره خو اول خو مې عمر ډېر کم دی چې زه د افغانستان خلکو دپاره څه ووایم خو بیا هم که ویلو ته څه راشي نو صرف همدا ویو چې څونه چې افغانستان خلک او څونه د افغانستان نفوس چې تعلیم ډېر وایي او څونه چې هماغه د خپل بچو ته د افغانستان د طرفه مینه چې هغه به په خارج کې اوسېږي که په افغانستان کې اوسېږي د افغانستان تاریخ او مینه ورته وښایي هماغونه د افغانستان آینده چې د ښه ده او یو حده پورې انشاءالله تعالی چې د افغانستان هم ډېر زر به دې مقام ته راورسېږي کوم ته چې امارات را رسېدلی په دونه کم وخت کې. تاسو په شان د ننګیالو ظلمونو چې سړی وویني نو سړی ډاډه شي چې واقعا د افغانستان سباون چې کوم دی دا ډېر روښانه دی د خپل وطن لکه د امارات چې څنګه ودان آباد دي په دې خپلو موټو په خپلو ښېرازو فکرونو به آباد. ستاسو یو نړۍ مننه کوم ودان ما سره زرین جاده یوسفزی ولاړ دی د سره خبرې کوو ستړي مه شئ.